ملا یعقوب مجاهد پاکستان ته خپل پوځیان متوجه کړل. سلامونه نیکی هیلې درنو هیوادوال خبریال نیوز چینل ته ښه راغلاست. نور طالبان که هر څه کوي خو طالبانو د دفاع وزارت ځوان سرپرست وزیر غواړي خپله دنده ترسره کړي. هغه په سهیل کې د البدر په نوم قلي اردو ته تللی او له هغه ځایه منصبینو سره په ګډه چنټه په تن د ډیورن فرضي کرښې ته تللی او هلته یې خپل سرحدي جنګیالي پاکستان ته متوجه کړي. بل خوا د ریاست الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر د حقاني د ورور سزا په عام محضر کې غوښتې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال او د دې ډلې مهم مشر ملا عبدالغني برادر ویلي داسې نه کیږي چې د خدای جل جلاله د کلام څخه سترګې پټې شي. د هغه منشي ویل چې د علمګل حقاني ورور او هغه ښځې او هغه کسان چې په کومو کوټه کې ګیر شوي باید په عام محضر کې مجازات شي. د طالبانو د پاسپورت رئیس علمګل حقاني ورور د عیاشي ویډیو تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې راووته چې طالبانو لاس په لاس نیولی دی. ډېر مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. که مو ویډیو خوښ سوي حتما یې د سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.